السلام علیکم ګرانو قدرمندو مینوالو لیدونکو کتونکو کامران ارماني یو ځل بیا د ذوالفقار کیف صاحب د پښتو ویډیو د اړخه تاسو ته مخاطب دی. نن ډېر زیات خوشحاله یم چې په څنګ کې را سره ذوالفقار کیف صاحب ناست دی. ډېرو ملګرو فرمایشونه کړو چې کیف صاحب څوک دی. نن کیف صاحب تاسو ته مخاطب دی. د کیف صاحب نه به مزیدارې غزل یو په شریکه به ترې نه خوندونه اخلو. خو د کیف صاحب د غزلو نه مخکې د پښتو د ژبې یو تکړه شاعر تکړو نرمن صنم افریدي صاحب د غزل په یو څو شعرونو ولا بلنه ورکوم چې سخت بیمار یم چې څه راته پکار دي، سخت بیمار یم چې څه راته پکار دي، ستا د خولې جوټه اوبه راته پکار دي. او یو سړی دلته کې ګرځي داسې وایي کیف صاحب، یو سړی دلته کې ګرځي داسې وایي پردي جنګ له پښتانه راته پکار دي. او تاسمان ته د خطو خبرې پرېږده، تاسمان ته د خطو خبرې پرېږده، موږ نه هر یو جي وړه راله پکار دي. او زه پښتون یم په هر څه نور پوره یم کیف صاحب، زه پښتون یم په هر څه نور پوره یم، مازغه نه لرم مازغه راله پکار دي. او بیا د خپلو په وعدو به نه تېروځم، بیا د خپلو په وعدو به نه تېروځم، سم داغونه په دې زړه راله پکار دي. او ستا یاران دې وي په جیب کنګال سنمه، ستا یاران دې وي په جیب کنګال سنمه، خو په خوی خسرت درانه راله پکار دي. نو کیف صاحب مینوال سترګې بلار دي، غزل راته ډالۍ که چې په شریکه ترې نه خوندونه واخلو. مننه کوم کامران ارماني صاحب، اول خو ستا یو جهان مننه چې په دې ساړه کې یوازې په موټرسایکل باندې د زیبې نه رالې مارکای ته، نو یو جهان مننه دې کوم، خوشحاله او آباد اوسي. مننه روزانه. او د پښتو د دې هلو ځلو درته ډېره زیاته ستاینه کوم او ډاډ در کوم چې الله دې ستا غوندې مینوال د پښتو نور هم ډېر کړي. نو انشاءالله زمونږ دا پښتو به تل تر تله وي او الله به لري. مننه ګلو صاحب، زړګي مینوال سترګې په لار دي، غزل به راته ډالۍ کوې خو مزېدار شانتې غزل. یو غزل دی داسې نوی غوندې دی، د وحشتونو د هوا نه لرې، د وحشتونو د هوا نه لرې، وام چې لاړې د دنیا نه لرې. وا ډېر ښه دی زړګیا. او هغې مې لاس ونیو داسې ووی، هغې مې لاس ونیو داسې ووی، زه چې مونږ لاړ شو د هر چا نه لرې. وا 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 ډېر ښه دی. او دایه ته ځان ته مې نږدې که خپله، دایه ته ځان ته مې نږدې که خپله، کني دنیا که مزه ستا نه لرې. وا 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 او دا کوم وحشت را باندې خور دی ربا، دا کوم وحشت را باندې خور دی ربا، چې مونږ یې داسې کو رڼا نه لرې. وا 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 ډېر اعلی کیف صاحب. مننه. او څنګه یې ومنم یقین مې نشي، څنګه یې ومنم یقین مې نشي، هغه خوشحاله د زمانه لرې. وا وا ډېر ښه دی، بیا راته ووایه قربان. څنګه یې ومنم یقین مې نشي، هغه خوشحاله د زمانه لرې. او ما یې په سترګو کې خپل ځان کتلو، ما یې په سترګو کې خپل ځان کتلو، هغې حیا نه کم د ځانه لرې. وا ډېر اعلی زړګیا. او ما چې بنګړي ورته راوړې نه وو، ما چې بنګړي ورته راوړې نه وو، بېګا اوده شوله زمانه لرې. وا ډېر ښه دی زړګیا، بیا راته ووایه. ما چې بنګړي ورته راوړې نه وو، بېګا اوده شوله زمانه لرې. او خوب کې څه ډېر زه وارخطا غوندې شوم، خوب کې څه ډېر زه وارخطا غوندې شوم، زه چا بوتلم د پښتونخوا نه. وا 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 لاجواب زړګیا. ډېر مننه. په داسې ژوند باندې دې اور پورې شي، په داسې ژوند باندې دې اور پورې شي، چې مې تېرېږي نور له تا نه لرې. وا وا ډېر اعلی زړګیا. او کله ناکله کیفه داسې شمه، کله ناکله کیفه داسې شمه، وامه چې پروت وې د هر چا نه لرې. وا ډېر اعلی زړګیا، ډېر اعلی. وایي تور مې ستا په سر د کلي واغستو، تور مې ستا په سر د کلي واغستو، ته لکه روجه شوې په ما پره شوې. او دا ځل مې اختر مسافرۍ کې دی کیف صاحب، دا ځل مې اختر مسافرۍ کې دی، او دا ځل دې نکریزې په ما کره شوې. نو کیف صاحب مینوال سترګې په لار دي، یو غزل راته بل هم ډالۍ که. یو بل نیمګړی غزل دی، مطلع را سره دې وخت کې نشته، د هغې یو څو شعرونه. قربان. هغه تنکۍ وه د فریب په معنه نه پوهېده، هغه تنکۍ وه د فریب په معنه نه پوهېده، دا ما تضمین کړی دی د بل یو بل نه بلکې دې ځمکه باندې درې څلورو شاعرانو لیک کړی، ما خپل لیک کړی دی، مینوالو ته دې ډالۍ. قربان. هغه تنکۍ وه د فریب په معنه نه پوهېده، هغه د ژوند د فلسفو نه خبردار نه وه، او هغې به څنګه ژړل څنګه به یې حال ویلو،
هغې به څنګه جړل څنګه به یې حال ویلو هغې ته خپله ځواني هم خوږه له پلاره نه وه او مونږ به خود د رقیبانو پیغورونه وړل مونږ به خود د رقیبانو پیغورونه وړل چې د جانان به راسره چرې سلاره نه وه او ریبار ویل چې په سلګو اورېدونه یې کول ریبار ویل چې په سلګو اورېدونه یې کول خو څنګه یې ومنم څه دومره طلبګاره نه وه او مخې تک زیړ لاسونه کلک او پوندې چاودې مخې تک زیړ لاسونه کلک او پوندې چاودې زړه یې غوښتلو خو سینګار ته لا اوزګاره نه وه مخې تک زیړ لاسونه کلک او پوندې چاودې زړه یې غوښتلو خو سینګار ته لا اوزګاره نه وه او کیف به په هغه مازدیګر کې ډېر وارخطا غوندې و کیف په هغه مازدیګر کې وارخطا غوندې و هغه جنۍ چې کله کله به اوزګاره نه وه یو جهان مننه ډېره دا و ذوالفقار کیف صاحب چې تاسو ته خپلې غزلې په خپل خوږ غږ کې ډالۍ کړې نو په لاس یې په نکریزو لیکلې زما نوم کیف صاحب مراد یوسفزی وایي په لاس یې په نکریزو لیکلې زما نوم او د زړه سره یې ټوله شپه نیولې او زما نوم او چې رانغلي اختر له نوم دغه به کېدله چې رانغلي اختر له نوم دغه به کېدله او مراد خپل تلینه یې خوړلې او زما نوم نو ټولو ملګرو ته زموږ دا وړوکې شانتې پروګرام په پښتنه مینه باندې ډالۍ وي زما د اړخه او د ذوالفقار کیف صاحب د اړخه والسلام